یو د هغه اسبابونه چې انسان په هغې باندې غوره انسان جوړیږي هغه دا دی چې انسان د خپلو ملګرو سره ښایسته اخلاق کوي، ملګرو سره مینه کوي، د ملګرو خدمت کوي، د ملګرو دپاره غوره او هغه انسان چې هغه د ګاونډیانو سره ښه سلوک کوي، ګاونډیانو دپاره بهتر وي، د ګاونډي سره مینه او محبت کوي، د ګاونډي قدر کوي، د ګاونډي احترام کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الاصحاب خیرهم لصاحبه وخیر الجیران خیرهم لجاره. په ملګرو کې هغه ملګری ډېر بهتر، ډېر اعلی دی، ډېر غوره دی چې د ملګري دپاره ښایي او په ګاونډیانو کې هغه ګاونډي ډېر غوره دی چې د ګاونډي دپاره ښایي. ډېر کرتې موږ او تاسو په زندګۍ کې کوشش داسې کوو چې ملګری دې زما قدر وکړي، په ما دې خرچه وکړي، زما دې خدمت وکړي. نه داسې نه ده، بلکې ته د ملګري قدر کوه، ته د ملګري احترام کوه، ته په ملګري خرچه کوه، ته خدمت کوه. دغه وجه ده چې ډېرو سلف او علماو نه داسې منقول دي چې هغوی به کله شرط لګو، سفر باندې به تلل، په سفر کې به شرط لګو چې خدمت به زما یې، چاته به خدمت نه پرېږدم. او ګاونډیانو کې هم داسې سلوک دی چې د الله نبي فرمایي چې اولنۍ فیصله به الله د ګاونډیانو په باره کې کوي. هغه انسان مؤمن نه دی چې ګاونډي ته اذیت رسوي، هغې ته تکلیف رسوي. ولو کوټ هره شپه چې دی هغه تهجد کوي او هره ورځ یې روژه. ځکه د الله د نبي په وړاندې باندې د یو زنانه تذکره وشوه چې پلانۍ زنانه چې د هغه ډېره زیات منځونه کوي، ډېرې روژې نیسي، ډېرې صدقې ورکوي، لیکن ګاونډي ته اذیت ورکوي. د الله نبي وفرمیل هي فی النار، دا به جهنم ته ځي. داسې نه چې د الله د نبي دا خبره زما ستا په باره کې صادقه شي او موږ جهنم ته لاړ شو. لهذا د ګاونډي ډېر احترام کول پکار دی او د ملګري ډېر قدر او ډېر احترام کول پکار دی.